د ټولو پښتنو د ټولو ملګریو په پښتنه مینه باندې ډېره شکریا ادا کوم چې په دومره شارټ نوټس سره چې وړوکې غوندې ویډیو پیغام مونږ جاری کړلو او د هغې نه بعد چې کم امداد وشولو د تیرا متاثرینو لپاره نو زما په سوچ کې هم دا نه راتللو پرون چې مونږ یو وړوکې غوندې ویډیو پیغام جاری کړو هغې نه تر اوسه پورې د چې څومره لرو بر پښتانه دي په بهرو ملکونو کې دي د هغوی د طرف نه زموږ سره تقریبا تر 1.5 لاکه پورې تر اوسه پورې امداد وشولو او صرف دا نه بلکې یو کس چې هغه په بهر ملک کې دی هغه د ورکزونه تعلق سلطي شاکر الله ورکزی هغه ویل چې ما نور وس نه کېږي خو زما سره په کور کې یو 1500 کوټونه دي او هلته په لاره کې هغه متاثرین ډېر په یخنۍ کې پساو شوي دي هغه ماشومانو کوټونه هم پکې شته دی او د زنانو د هر قسم مطلب د غټو وړو ټولو نو 600 کوټونه یې موږ له دلته ورسول په وړوکي ورور باندې او دلته یې موږ له اسلامیه کالج پېښور له بالکل نغد چغ در ورسول هغه هم زه سپیشل شکریا ادا کوم د نورم ټولو ملګریو شکریا ادا کوم ګوره مشرون هر څه کوي مونږ ځوانان به وته ان شاء الله که څه کوي او کنه مونږ په خپل تاسو سره ویلوړو مونږ چې کوم پر موجودو ان شاء الله تاسو سره هیڅ څوک داسې کورونه کې چې ان شاء الله هغه چې نه کېدوي بل خبره پوتې شوله د اپریشن او د نورو خبرو دا خو زموږ چندا وکړه دا به سبو ان شاء الله په 9:10 بجې کې مونږ د اسلامیه کالج نه زموږ قافله روانېږي په 9:10 بجې کې ان شاء الله سبا او د تیرا د دواتوي دغه ټولو هلیکوپټر موږ دومره سامان راغونډولای شو په دغه پیسو باندې چې ان شاء الله چې څومره متاثرین راوندي په لاره کې د ټولو کافي دی بل خبره دا ټولو چې کم خلک هلته موجود دي کم هلته تللي دي زه ټول یو پیغام کوم چې موږ له خیر د مشوره پکې وکړو خوراکي سامانونه ډېر لګي میډیسنز ډېر لګي هغه کوټونه خاصې موږ له روغلي دي خو به موږ هسې ورغلو نو چې شی هم ډېر لګي موږ له ضروري موږ سره شریک کړو چې موږ مغه شانتې سبا وکړو ځکه چې سبا ورځ به ټوله ورځ موږ انشاءالله په لار کې وي دغه ملګري چې له مو سره ویلور دي دغه ټولو هغه مهنت و چې پرون په یو اکیډمي وګرځېدل دلته هم راغونډې کړلې همدغه شانتې نور هم ډېر خدمات وکړل نو دغه هم زه په خپله د خپل ټیم د ټولو ډېره شکریا ادا کوم دې نه پس هم موږ سره سبو د 9:10 بجو پر ټایم شته دی او زی پیسه نمبر مو در کړی دی 2 نمبر مې در کړی دي دا چې کوم په ډسکرپشن کې دي تاسو نور هم چې کم کسونه در پاسم دود کول غوړي هغه لګلای شي ځکه چې در پاسم موږ سره ټایم شته دی اب ان شاء الله تاسو وای ورو په موږ متاثرینو لرسو او یو شیز چې کم دی هغه به موږ غوړي ان شاء الله رسو او بیا هم زنه ټولو شکریا ادا کوم او باقی پوتې شو خبره د نورو د اپریشنو د ظلم هغه بیا بیل صوب دی هغه بیا ان شاء الله موږ ته بیل خبرې کوو اوس په موجوده حالاتو کې صرف موږ د هغو خلکو د چې کم د روسي موږ چې صرف هغو مدادو کې انا پاس بیا چې کم خبرې شوي او مشران نه حل کوي هغه طرف به موږ ان شاء الله زو دا خلک دا سوچ ما کوي چې موږ به بچ شو چې کوم خلکو د واجه دغه مشمون نن په تکلیف دي دغه لپاره به موږ ضرور سټپ اخلو د ټولو پښتنو د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم ډېره مننه د ټولو پښتنو د ټولو ملګریو په پښتنه مینه باندې ډېره شکریا ادا کوم چې په دومره شارټ نوټس سره چې وړوکې غوندې ویډیو پیغام موږ جاری کړلو او د هغې نه بعد چې کم امداد وشولو د تیرا متاثرینو لپاره نو زما په سوچ کې هم دا نه راتللو پرون چې موږ یو وړوکې غوندې ویډیو پیغام جاری کړو هغې نه تر اوسه پورې د چې څومره لرو بر پښتانه دي په بهرو ملکونو کې دي د هغوی د طرف نه زموږ سره تقریبا تر 1.5 لاکه پورې تر اوسه پورې امداد وشولو او صرف دا نه بلکې یو کس چې هغه په بهر ملک کې دی هغه د ورکزونه تعلق سلطي شاکر الله ورکزی هغه ویل چې ما نور وس نه کېږي خو زما سره په کور کې یو 1500 کوټونه دي او هلته په لاره کې هغه متاثرین ډېر په یخنۍ کې پساو شوي دي هغه ماشومانو کوټونه هم پکې شته دی او د زنانو د هر قسم مطلب د غټو وړو ټولو نو 600 کوټونه یې موږ له دلته ورسول په وړوکي ورور باندې او دلته یې موږ له اسلامیه کالج پېښور له بالکل نغد چغ در ورسول هغه هم زه سپیشل شکریا ادا کوم د نورم ټولو ملګریو شکریا ادا کوم ګوره مشرون هر څه کوي مونږ ځوانان به وته ان شاء الله که څه کوي او کنه مونږ په خپل تاسو سره ویلوړو مونږ چې کوم پر موجودو ان شاء الله تاسو سره هیڅ څوک داسې کورونه کې چې ان شاء الله هغه چې نه کېدوي بل خبره پوتې شوله د اپریشن او د نورو خبرو دا خو زموږ چندا وکړه دا به سبو ان شاء الله په 9:10 بجې کې موږ د اسلامیه کالج نه زموږ قافله روانېږي په 9:10 بجې کې ان شاء الله سبا او د تیرا د دواتوي دغه ټولو هلیکوپټر موږ دومره سامان راغونډولای شو په دغه پیسو باندې چې ان شاء الله چې څومره متاثرین راوندي په لاره کې د ټولو کافي دی بل خبره دا ټولو چې کم خلک هلته موجود دي کم هلته تللي دي زه ټول یو پیغام کوم چې موږ له خیر د مشوره پکې وکړو خوراکي سامانونه ډېر لګي میډیسنز ډېر لګي
هغه کوټونه خاص موږ له روغلي دی خو به موږ اسیر وو نو چې شي هم ډیر لګي موږ له ضروري موږ سره شریک کو چې موږ مغه شان سبا وکړو ځکه چې سبا ورځ به ټوله ورځ موږ ان شاء الله په لار کې وي دغه ملګری چې له مو سره ولور دي دغه ټولو هغه مهنت و چې پرون په یو اکیډمي وګرځیدل دلته هم را غونډې کړل هم دغه شانتي نور هم ډیر خدمات وکړل نو دغه هم زه په خپل د خپل ټیم ټولو ډیر شکریا ادا کوم ادنه پس هم موږ سره حسابو د 9:10 بجو پر ټایم شته دی او زی پیسه نمبر مو در کړی دی دوه نمبر مې در کړی دی دا چې کوم په ډیسکرپشن کې دي تاسو نور هم چې کم کسونه در پاسم دوت کول غوړي اگر لګلای شي ځکه چې دنه پاسم موږ سره ټایم شته دی اب ان شاء الله تاسو وای ورته به موږ متاثرینو لرسو او یو شیز چې کم دی هغه به موږ غوړي ان شاء الله رسو او بیا هم زنه ټولو شکریا ادا کوم او باقی پوتې شو خبره د نورو د اپریشنو د ظلم هغه بیا بیلی صوب دی هغه بیا ان شاء الله موږ ته بیل خبرې کوو اوس په موجوده حالاتو کې صرف موږ د هغو خلکو د چې کم د روسي موږ چې صرف هغه مدادو کې انا پاس بیا چې کم خبرې شوي او مشران نه حل کوي هغه طرف به موږ ان شاء الله زو دا خلک دا سوچ ما کوي چې موږ بچ شو چې کم خلکو د واجه دغه مشمون نن په تکلیف دي دغه پورا به موږ ضرور سټپ اخلو د ټول پښتنو د زړه د کومینه شکریا ادا کوم ډیر مننه